بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل درنو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د نهم ټولګي د فزیک څلورمه تجربه سره وایو چې موضوع یې د څپې او امواج. موږ او تاسو اهتزازونه وپېژندل چې اهتزاز څه ته ویل کیږي. د یو مستقرې نقطې دواړو خواو ته په مکرره ډول باندې حرکت عبارت د اهتزاز څخه و. که چیرې همدغه اهتزاز د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال ومومي، دې ته موج ویل کیږي. موج خپل د ځان سره شیان نه انتقالوي، فقط انرژي انتقالوي. موجونه په څو ډوله دي. په کائناتو کې الله تعالی موجونه په دوه ډوله باندې خلق کړي دي، یا هم هغه امواج چې انسانانو تر اوسه پیژندلي دي هغه په دوه ډوله دي، چې یو الکترومقناطیسي امواج دي او بل میخانیکي امواج دي. موج چې ورته ویو ویل کیږي په دوه ډوله دي. یو الکترومقناطیسي امواج دي او بل هم الکترومقناطیسي امواج لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د برېښنا او د مقناطیسي امواجو تقاطع ده، د دوی یو ځایوالی دی او د هغه موج دی چې خپریږي. ښه مثال یې نور یا هم رڼا ده. نوري امواج ټوله الکترومقناطیسي امواج دي. بل موږ او تاسې میخانیکي امواج لرو. میخانیکي امواج هغه امواجو ته ویل کیږي چې هغه د خپرېدو دپاره مادي محیط ته اړتیا لري. مادي محیط ته اړتیا ولري. اوس نو څنګه مادي محیط ته اړتیا ولري؟ لکه فرض مثال همدغه اواز دی. موږ او تاسو یو د بل غوږو ته اواز رسوو. دا په د هوا کې چې کوم مالیکولونه دي، ذرات دي، دا د دوی ټکر دی چې هغه موج تشکیلوي او زما او ستا تر غوږ پورې رارسیږي. که چیرې دغه هوا نه وای، دا ذرات نه وای، د مالیکولونه نه وای، د دوی ټکر نه وای موجود، ما او تا به هیڅ اواز نه وای اورېدلی. د بیلګې په توګه په خلا یا په فضا کښې انسان هیڅ اواز نه اوري. ولې چې ورې د مالیکولو ټکر نه دی موجود چې همغه ټکر په یو مشخص امپلیتود او فریکونسي سره ستا تر غوږه راورسیږي او تا ته د اواز رارسېدو وړ وګرځي. الکترومقناطیسي امواج بیا الله تعالی داسې خلق کړي دي چې هیڅ مادي محیط ته اړتیا نه لري، یعنې هر چیرې خپریږي. د هر چیرې څخه مراد دا دی چې په خلا او په فضا کښې هم خپرېدای سي. د لمر څخه چې کوم امواج یا نور یا روښنایي رارهیي د تر مځکه پورې، دا خو موجونه دي. دا نو د دې لمر او سپوږمۍ ترمنځ خو هیڅ بل مادي محیط نسته، هیڅ هوا نسته، هیڅ شی نسته، خالي ګار. خو بیا هم همدغه موج دی رارسیږي، لیکن اواز بیا داسې نه دی. یا هم نور میخانیکي امواج چې دي هغه ټول و مادي محیط ته اړتیا لري. میخانیکي امواج بیا فزیک پوهانو بیا په دوه ډولو باندې ویشلي، په درو ډولو ویشل شوي، خو دلته موږ او تاسو فلحال دوه ډوله وایو. په هغو کې یو د میخانیکي ډول ده عرضي څپې دي او بل یې طولي څپې دي. عرضي څپې هغه څپو ته ویل کیږي چې د هغو د ذراتو اهتزاز د موج پر اهتزاز باندې عمود وي. معنا که چیرې د دې موج ډایرکشن یا سمت یا لوري وراسته طرف ته وي، دا هر ذره چې ده دلته هغه پورته او کښته حرکت کوي، پورته او کښته. او اوس د دې ذرې پورته والی او کښته والی د موج پر حرکت باندې عمود شو. خو طولي څپې بیا هغه څپو ته ویل کیږي لکه د اواز څپه چې په هغه کښې د هوا مالیکولونه وي. د دې ټولو ټکر د دې باعث کیږي چې د اواز انتقال کې همدغه ازدحام چې دلته منځته راځي، دا ازدحام بیا دلته منځته راځي، دا ازدحام دلته منځته راځي، د دې دواړو ترمنځ همدغه فاصله دې ته طول موج وایي. دا طولي موج شو، هغه عرضي موج شو. تاسې راسئ اوس عرضي څپې دلته وپېژنو چې څه رقم وي او طولي څپې هم وپېژنو چې څه رقم وي. د موضوع د لا روښانېدو په موخه باندې یو ځل بیا عرضي څپې داسې درته تعریفوم. که چیرې د ذراتو د حرکت، د ذراتو اهتزاز
د موج پر اهتزاز، د موج پر لوري، د موج پر نشرېدو باندې عمود وي، دې ته عرضي څپه ویل کیږي. او که چیرې د ذراتو اهتزاز د موج د اهتزاز سره موازي روان وي، یو خواته روان وي، هملوري وي، دې ته طولي څپه ویل کیږي. عرضي څپه لکه په دا فنر کې فرض مثال دا فنر موږ او تاسې لرو، عرضي څپې دې ته ویل کیږي چې کله موږ او تاسې یو موج جوړ کړو، دا موج انتقال سی و دا بلې خواته، دې ته عرضي څپه ویل کیږي. فرض مثال دا فنر ما سره خلاص کړئ، دا مې راسته طرف هم چپه طرف، د چپه طرف همدغسې ټینګ ثابت مستقر ساتم، اما راسته طرف مخ وشاته کومه. د مخ وشاته کولو له کبله په دې کښې یو نوع بینډینګ یا انحنا یا فلیک منځته راځي. هماغه فلیک یا انحنا یا موج انتقالیږي زما و چپ لوري ته. فرض مثال یې پورته کوم، بیا یې کښته کوم، دا پورته و کښته همدغه د ذراتو اهتزاز و چې پله لوړ ولاړی بیا کښته، همدا د ذراتو اهتزاز د دې باعث شو چې دلته یو انحنا، یو طول د موج په وجود راوړي، او هغه طول د موج را انتقال شو زموږ او ستاسو چپ خواته. یعنې د ذراتو جهت چې و مخ و شاته کېدی، او د موج حرکت چې و هغه و چپ خواته تلی. دې ته ویل کېږي عرضي څپه. نو بناءً موږ او تاسې وایو عرضي څپه داسې جوړیږي چې موج خو انتقالېدی و راسته طرف ته، اما دا پورته و کښته والی چې و، دا زموږ او ستاسې د لاس پورته یا کښته والی، دا مو د ذراتو اهتزاز و. هر ذره یا مخ ته تلل یا شاته داسې تلله، پورته و کښته کېدل. د اهتزاز باندې، د اهتزاز پر جهت باندې دی عمود و، 90 درجې زاویه یې جوړوله، دې ته عرضي څپه ویل کېږي. بل هم موږ او تاسې طولي څپه لرو. طولي څپه عبارت له هغه څپې څخه ده چې کله چې موږ او تاسو یو څپه غواړو طولي څپه جوړه کړو، نو وخت چې موږ او تاسو د خپل لاس په واسطه باندې په دې فنر کښې طولي څپه جوړوو، اهتزاز باید د موج سره هملوری وي، یعنی د هرې ذرې اهتزاز او کلن د ټوله موج اهتزاز باید دواړه یوې خواته. فرض مثال دا فنر دی، موږ او تاسې خلاص کړي. د دې دپاره چې زه اوس طولي څپه جوړه کړمه، دا زما راسته لاس زه مخ وشاته کومه، همدغه ازدحام د فنر د کړیانو انتقالیږي ځي زما و چپ لوري ته. یعنې زما د لاس په واسطه باندې مخ وشاته کېدنه، هغه موج را انتقال کوي و چپې خواته. همدغه دا یو ځایوالی چې فرض مثال د دې ځای څخه بالا حرکت وکړي، بیا دلته رالی، دې ځای څخه همدغسې رارهي و دلته رالی، دې ځای څخه رارهي و دلته رالی. معنا عموما د ټوله موج لوري راسته طرف ته و، د دې ذراتو لوري هم چپه و راسته طرف ته و، نو ځکه دا دواړه سره چې شوه هملوري وه، نو دې ته طولي څپه ویل کېږي او دغه عرضي څپه ده. او دا په یاد ولرئ چې د طولي څپې تر ټولو ښه مثال چې دی هغه آواز دی یا غږ دی، او د عرضي څپو تر ټولو ښه مثال چې دی هغه نور یا هم روښنایي ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. تر بیا پورې مو په لوی الله سپارمه. ښې چارې.